أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. د ربا متعلق چې د سود متعلق بحث روانو هغې کې چې دی پرون مونږه څه لږ ډېرې د هغې معاشي نقصانات بیان کړي، بیا روحاني او اخلاقي نقصانات بیان کړي. په اخلاقي او روحاني نقصاناتو کې یو نقصان مونږ دا بیان کړی چې د سود نتیجه دا چې په انسان کې سخاوت او د ایثار هغه ماده ختموي. انسان چې دی دی بیا دا بل انسان تکلیف یعنې ځان له تکلیف ورکول او بل له فایده رسول دې ته ایثار وایي. دی بیا دا کې دا ماده ختمه شي بلکې الټا هغه له نقصان ورکوي. دویم دا نقصان مونږ ویلی چې روحاني او اخلاقي نقصان پکې دا هم کېږي چې دی د سود په دې پیسو کې دومره مست او دومره پرجوش وي چې دی هېڅ ته نه ګوري، یعنې دی خپل پیدي نقصان ته نه ګوري چې د دې نتیجه به څه راوځي، خو بس ور روان وي. او د هغې نه علاوه یو روحاني او اخلاقي نقصان یې دا هم دی چې دا سودخور چې دا په یو کس باندې مصیبت راشي یا په چا باندې څه مصیبتونه راشي، حالات پرې راشي، نو دی د هغو د مصیبتونو او حالاتو حل کول خو څه کوي، چا باندې مصیبت راغی نو په سود به هغه له پیسې لي چې په هغه باندې مصیبت دی، حالات دی، هغه سره بل څه چاره نشته چې پیسې قرضوي به. او دلته چې دی په سود به سودخور چې دی د هغه دا صفت دا دی چې دی دقې مصیبت او د هغه حالاتو نه څه کوي، فایده ګڼي. ځکه چې د دې د اخلاقو تقاضا خو دا ده چې دی ورله دا پیسې هسې ورکړي، مسلمان دی، هغه ته خپل ضرورت پوره کړي، یا څه موده ورسره کېږي یا خپلې پیسې ترې راوالي. لیکن په سودخور کې یو اخلاقي دا غټ نقصان چې دی د نورو خلکو مصیبت ته څه فایده وایي، چې هغه محتاجه شي، مصیبت او حالات پرې راشي، ده نه پیسې لي په سود باندې دی د هغه څه کوي، فایده ګڼي. دا هم یو لوی اخلاقي نقصان دی چې دا د سود په ذریعې سره کېږي. دې نه علاوه یو سوال دا کېدی شي چې آیا دا سود دومره عام او یو دومره رواج کې راغلی دی، نو آیا دا تجارتي نظام دا د سود نه بغیر نشي چلېدی؟ دا یو سوال دی چې یاره تجارتي نظام د سود نه بغیر چلېدی شي یا نشي چلېدی؟ نو د هغې سود خو چې دی دیني نقصانونه، دنیاوي نقصانونه، معاشي نقصانونه، روحاني، اخلاقي دا خو ډېر زیات دي. لیکن بل طرف ته چې وګورې نو دا د تجارت چې دی یو رکن اعظم یعنې یو جز لازم ګرځېدلی، لکه ریډ کې هډي، یعنې د ملا هډوکې د تجارت ګرځېدلی. څومره چې هم غټ غټ تجارتونه او کاروبارونه دي هغه د سود د معاملاتو باندې چلېږي. نو ګویا چې دغه سود پرېښودل داسې دي لکه هغه غټ کاروبارونه او تجارتونه پرېښودل، یعنې سود پرېښودل ګویا داسې دي لکه خپل تجارت پرېښودل. د دې بس اصلاح نو جواب د دې مختصر دا کېدی شي چې ګوره هر کله چې یو مرض یا وبا دا عامه شي، یو مرض راشي یا یو وبا راشي او بیا عامه هم شي یو مرض یا ډېر شدید شي یو مرض، نو د هغې هغه علاج څه کېږي، دا په ګرانه کولی کېږي. ځکه علاج ګران شي که نه چې په ټولو خلکو باندې هغه مصیبت راغلی، نو د هغې علاج په ګرانه سره کېدی شي. لیکن هغه علاج داسې نه چې بېکاره وي، کارآمد خو وي که نه، هغه علاج څه فایده خو کوي. ګوره دې کوششونه کوي اخر دا چې هغه علاج ته ورسي او د هغې شي څه شي، اصلاح وشي. نو دارنګې مثال د دې دی اگر چې دا تجارت ته او د هر څه پیشې ته دا دومره عام شوی دی، لیکن د دې اصلاح ضرور کېدی شي په مختلفو صورتونو. د ټول ناول اصلاح خو دا ده چې انسان اول ځان صحیح کړي، هغه داسې چې په ځان کې یو همت واچوي چې یاره په دې سود کې خپل نقصان ګڼي او په دې باندې یو استقلال او ثابت قدمي اختیار کړي چې دا سود چې دی دا څه دی، دا په هرې طریقې سره نقصان دی، ځکه چې الله پاک یې منع فرمایلې ده. نو ټول ناول خپل دغه کول په ځان باندې صبر، یعنې رواج عام دی نو صبر به ډېر کول غواړي، نو ډېر برداشت کوي او ځان د سود نه ساتي. او د هغې قرآن مجید کې الله پاک فرمایي هغې وجه ده وما جعل علیکم فی الدین من حرج، چې الله پاک په تاسو باندې په دین کې حرج او تنګي نه ده ګرځولي، یعنې په دین کې تنګي شته نه، اول ته الله پاک د دې نه منع کړي ده. نو لازمي د دې خبرې نه اشاره دې طرف ته وځي چې د دې د خلاصي طریقه شته، یعنې چې دغه تجارت او دغه معاشي او اقتصادي حالات دا تجارتونه به هم چلېږي او دلته به سود هم نه، د هغې نه منع کېدو څه دی، اصلاح کېدی شي. ځکه چې د دین کې حرج نشته او دا د دین حکم دی، نو لهذا د دې به خامخا څه بله لار وي چې دغه تجارتونه او نظام به هم قایم وي او سود به نه وي.
د هغې دا خو یو شوه د ځان اصلاح. دویم دا په عالمي سطحه به د هغې نظام اصلاح به څنګه کوې، دا خو به ته په ځان کې صبر واچوې. اوس د بېسود د نظام اصلاح به څنګه کوې، نو دا یو خبره بله هم ده چې ګوره هلته بینک دی، د ټول نه غټ عالمي سود چې کېږي د بینک په ذریعې سره کېږي، او هلته د بینک چې دی دا په دې باندې د دې مدار په سود دی، یعنې د سود نه بغیر بینک نشي چلېدی. نو اوس به دا څنګه چل کېږي، دا سیسټم به څنګه درست کېږي چې د په بینک کې او سود دې پکې نه وي. نو هلته خو نن سبا د سود د بینک د مدار او د دې د بینک چې چلېږي دا په سود چلېږي. د هغې دپاره هم یو حل شته. د هغې حل دا دی چې کله چې دی هغه ماهرین بینک څه کسان د بینک په کاروبار کې ماهرین کسان هغه کېني یو طرف ته، بل طرف ته ماهرین شریعت یعنې علما لوی علما مشران علما کېني، او دغه د بینک ته ماهرین چې دا کوم کاروبار کوي دا کېني. د دې هم اصلاح کېدی شي، یعنې په د اسلامي قوانینو تحت چې د سود دا قاعدې ته وباسي او د دې شرایط پکې جدید شرایط پکې ولګوي، یعنې د بینک سیسټم هم په خپل ځای باقي پاتې شي او د اسلام د شریعتو مطابق بشي، یعنې اسلامي بینک ورته ویلی شي، یعنې اصلاح به یې وکړی شي. یعنې په دې کې چې دا اوس د اسمانه نه راغلی، خو دغه بینک جوړ شوی بیا د هغې شرایطو په سود باندې، نو د هغې شرایط په داسې په طریقې سره کېښودی شي چې د بینک سیسټم هم چلېږي سود نه بغیر، او هلته به څه هغه خلک به هغه تجارت له دې نه پیسې عملي، خو د هغې هغه طریقه به بدله کړی شي، د شریعت مطابق به کړی شي. نو د هغې هم اصلاح، نو دا د نظام اصلاح شوه. ګوره ټول نه غټه خبره دا ده که نه چې دا سود کېږي دا په بنیادي طور دا د دوو ضرورتو په تحت کېږي، یعنې د دې عموم عام طور چې دا کېږي دا د دوو بنیادو یا دوو حاجتونو په تحت کېږي. د ټول نه اول ضرورت دی د تجارت دپاره کولی کېږي، په غټه سطحه چې سود کولی کېږي نو هغه د تجارت دپاره کولی کېږي، او تجارت والا هغه سود د کوم ځای نه رالي، نو هغه په غټه سطحه رالي، نو هغه د بینک نه رالي. چې کله نظام ورته برابر شو، نو چې کله بینک سیسټم د اسلامي قوانینو او شرایطو مطابق شو، نو دغه ضرورت پوره شو. نو تجارت له هغو پیسې هم راځي، تجارت سیسټم به هم چلېږي، بینک به هم چلېږي او د اسلامي قاعدو تحت به چلېږي. دویم چې د سود پیسې استعمالولی کېږي، دویم یو خو دغه تجارت د ضرورت لپاره استعمالولی کېږي، دویم د څه لپاره استعمالولی کېږي، یو فقیر یو غریب سړی د خپلو ضرورتو لپاره د سود پیسې رالي، یا د باندې څه حالات راشي، یا د داسې ضرورت داسې چې د سره پیسې شته، نو دی د خپل ضرورت لپاره څه کوي، سود کوي. نو د هغې لپاره هم اسلامي حل شته. د هغې لپاره اسلامي حل دی زکات، واجب صدقې، چې زکات او واجب صدقې دې ضرورتمندو له ورکولی کېږي، دې فقراو له، نو د دې هغه ضرورت چې کله پوره کېږي نو دې به ولې سود رالي، په سود پیسې رالي. خو کاش نن سبا خو ټول غټ سرمایه کاران یا عام طور په زکات ورکولی کېږي نه، یعنې بلکل غفلت یو طرف ته خو له دې نه چې دی څه دی، یا خو بلکل غفلت کړلی شی دی چې زکات بلکل څوک نه ورکوي، یا غټ غټ سرمایه کاران ورکوي لیکن پوره حساب خپل نه کوي، د خپلې سرمایې پوره حساب نه کوي، خو بس په لږ مقدار سره زکات ورکوي. او دریم دا ورکوي هم لیکن اصل چې دی مصرف ته یې نه رسوي، یعنې د هغوی چې څوک اهل دي چا ته رسول پکار دي هغو ته یې نه رسوي، لیکن صرف د خپل جیب نه هغه زکات او واجب صدقې وباسي، د خپل جیب نه یې لر کوي، باقي ځای ته یې نه رسوي. حالانکې قرآن مجید کې چې د زکات ادا کول حکم راغلی، وآتوا الزکاه اقیموا الصلاه وآتوا الزکاه، مونځ قایم کوي، زکات ورکوي، یعنې زکات ادا کوي، یعنې زکات حکم دی ادا کول، او دلته ویښکل نه دي د جیب نه، ادا کول. نو ادا کول مطلب دا چې مصرف ته رسول. نو که کله دغه زکات چې دی دا مصرف ته ورسولی شي، دغې ضرورتمندو ته حواله کړلی شي، نو چې د هغو ضرورتونو دپاره هغو هغه سود قرضې رالي، نو چې د هغو ضرورتونه پوره شول نو هغو ولې د سود قرضې رالي. نو په دویمه طریقه د دغې دوو ضرورتونو په بنا باندې چې دی د سود مال استعمالولی کېږي او د دې دواړو اصلاح موجوده ده. خو دا هله کېدی شي، د دې اصلاح هله کېدی شي چې د دې لپاره هم یو نظام جوړ کړلی شي چې هغه څه د اسلامي یا شرعي بیت المال قایم کړلی شي، یعنې چې حکومت یو شرعي یا یو جماعت یو شرعي بیت المال قایم کړي، او د دې کم دا د چا چې زکاتونه اگر ګورئ که مسلمانانو سرمایې کمې هم وي که نه، دا یو قاعده ده چې مسلمانانو سرمایې کمې، تجارتونه کمې، یعنې لږ لږ زکات هم د خلکو نه راوځي، لیکن که دا په صحیح طریقې سره شرعي بیت المال قایم کړلی شي او دغه زکاتونه واجب صدقې خیر و خیرات دې ته راجمع کولی کېږي او بیا اصل ضرورتمندو ته رسولی کېږي،
نو چېرته به هم دغه نوبت را نه شي د هغو ضرورت به پوره کېږي. نو بهرحال خلاصه ده چې معذوره به نه ګڼلی کېږي سود کې. که یو شی ډېر رواج ته یو ګناه وغورځېدو، یعنې دا سود که په ډېر رواج کې هم دی، د دې خبرې خلاصه مې دا وه چې که سړی یو سود کوي نو په دې کې ځان معذوره نه شي ګڼلی چې زه مجبوره وم او سود مې وکړو. یعنې د هغې د حل طریقې هم شته، لیکن د حل طریقې بیا داسې کېدی شي دا سیسټم د بینک ته یا دغه بیت المال چې قایمولی کېږي دا خو داسې یو کس نیم نه شي قایمولی. د دې لپاره یا جماعتونه معتمد اعتماد والا څه جماعتونه پکار دي، یا یو مضبوط جماعت پکار دی، یا دا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړی شي او هغه یو شرعي بیت المال قایم کړي، د بینک اصلاح وکړي. نو دا د حکومت یا د یو مضبوط جماعتونه شي دا هغه کولی شي. نن سبا خو اسلامي حکومت یا شتې نه یا که شتې نو هغه هم په غټ ظلمونو اړم زموږ خو داسې حل نه شتې نه. او په لنډو سعودي عرب ته لاړ شي، سعودي عرب اسلامي ملکونو کې ښه ملک ویلی کېږي، بلکې مکه مکرمه، مدینه شریفه، محرم یعنې هغه محترم مقامات هم هلته دي. او هلته د هغه ځای که سړی راوالي نو دا نظام ختمول خو څه کوي زمونږ د ملک یا د څومره اسلامي ممالک چې دي دا نظامونه ختمول خو څه کوي چې نور اضافي پکې وکړي. نو په دغې باندې کوشش کېدی شي چې نور ټکسونه او نور سودونه چې دی هغه څه دي سیوا کړلی شي. نو په هره طریقه بس موږ ظلم دغې ته وایو چې بس هلکه یهودیان ظلم کوي، ظاهره خبره دا ډېر ظلم عظیم کوي، لیکن نور دا زموږ دا په دې ملکونو کې خاص لکه د پاکستان کې خو اسلامي حکومت نشته، په سعودي کې اسلامي حکومت دی، هلته څه کوي بتخانې او په خلکو باندې په مزدورانو باندې څومره ظلمونه کولی کېږي. نو هغه به د دې څه اصلاح وفرمایي. نو خبره کوم نن په کلاس کې ما د خپل ملګري نه تپوس وکړو دا څه خبره شوه، نو هغه پکې صرف د خپل کور حالت دی، د هغه 15 دي که شپږ تنه وروڼه چې دی په سعودي عرب کې دي، 15 شپږ تنه وروڼه څه دي په سعودي عرب کې دي. او د هغه یو ورور چې دی دلته یو غریب سړي له کار کړی، یعنې ویزا هر څه یې له راویښ کړي او په مزدورۍ له یې بولی سعودي ته. نو هغه په سعودي کې په خپله مزدورۍ کې مړ شو. ده خو نه و مړ کړی، ده خو له کار کړی او خیرخواهي ورسره کړې وه، لیکن دومره یې کړې وه چې ویزه د ده په نوم او ته راویښ کړې وه. نو د سعودي حکومت هغه راټینګ کړو چې لکه تا وس دی چې دی د دې نه کاغذونه راوړه چې د دې دا کور والا تا معاف کړي او تا ته چې دی معافي وکړلی شي، نو دلته به ته چې دی آزاد کړلی شي. نو چې کله دا خبره هغه رور یا هغه یو رور د سعودي نه په دې وجه باندې راغی، دلته یې په چې 7 لک روپۍ هغه وایي چې هغه په دې کاغذونو او په دې راجمع کولو په دې منډو تړلو باندې ولګولې او هغه کاغذونه چې دی را جمع کړلو او سعودي ته یې وړلو، چې سعودي ته یې اوس حواله کړلو. نو هغه وایي تاسو اوس لیټ کړي دي دا کاغذونه، یعنې هغه کور والا هم ځکه چې هغه خو سره ښه کار کړی و، هغه خو یو غریب خاندان و، هغه والا رور یو بچی والا اړولی، نو هغه هم معاف کړو چې زموږ د طرفه معاف دی، به خپل مرګ مړ دی. لیکن هغه څه وایي حکومت وایي چې اوس په ده جرمانه کټ شوي ده، جرمانه لګېدلې ده. او جرمانه څومره؟ هغه وی زما په رور باندې لګېدلې د 1 کروڑ 60 لاک یا 1 کروڑ 80 لاک څومره روپۍ وي چې دا په هغه باندې جرمانه کټ شوي ده. نو دا د اسلامي حکومتونو حال دی، د هغه خیرخواهي. بل طرف ته هغه وایي زما رور بیمار دی، د شوګر ډېر سخت مریض دی، موږ یې اوس فلحال راویښ کیی هم نه شو، او هلته هغه ته په جیل کې هغه خوراکونه هم مهیا نه دي، انتهایي تکلیف دی ورته. نو دا څومره نور دا اسلامي ملک دی، دا جرمانه څه په بدله کې ولګېده؟ 1 کروڑ 60 لاک 1 کروڑ 80 لاک روپۍ په سعودي کې سړی په ټول عمر کې پیدا کولی نه شي سعودي دوبۍ کې. دا به اوس هغه د کم طرفه ګوري. نو دا هسې دې پورې خبره لاړه، نو هغه په ژړا شو، څادر کې مخ پټ کړی، ما دا څادر د دې مخ نه لرې کړو. نننۍ خبره هغه په ژړا شوی، دومره سخت انسان دی، مضبوط زړه والا لږ، لیکن هغه په ژړا شوی چې لکه دا به څه کېږي. نو صرف د دې پورې چې بس په موږ صرف دا ده چې صرف هغه عذر پکې نشته، یعنې که دا سود بیا هم څوک استعمالوي نو دا جایز کېږي نه. اوس راځئ خپل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. دې آیت کې الله پاک مخکې چې د سود حرمت راغی، مخکې آیتونو کې د سود حرمت راغی، نو ظاهره خبره وه چې د سود باندې خو په آپس کې معاملې چلېدې. د عربو کې ګوره یو دا خبره چې په عربو کې عام رواج دا چې د سود کاروبار به کېدو په دغه وخت کې، یعنې دا په رواج کې دا خبره غوښتې وه. نو چې کله حرمت راغی نو د صحابو خو شان دا چې هغو خو فورا پرېښود، لکه د قرآن مجید کم حکم چې راغلی دا د صحابو شان دی، بس چې حکم راغلی فورا په هغې باندې عمل کړی. نو چې د سود حرمت راغی نو صحابو خو دا پرېښودو. نو په منځ کې هغه معاملې خو پاتې وي که نه، سودي پیسې خو یو بل ته مطالبې قرضې خو پاتې وي که نه، سودي پیسې په یو بل باندې پاتې وي. نو په دې کې دا وشوه چې واقعه پکې دا راغله چې
دا پیسې په یو بل پاتې وي، نو په دې کې خو دلته یو طرف ته مسلمانانو خو حکم ومنو، لیکن بل طرف ته چې دی کفار هم وو. نو په دې کې دا واقعه راغله چې په مکه مکرمه کې یو بنو ثقیف قبیله وه او یو بني مخزوم بنو ثقیف او بني مخزوم قبیلې وي. نو دوی په اپس کې چې دی سودي معاملات وو. نو د دې بنو ثقیف والا په دې بني مخزوم والا باندې څه وي، سودي پیسې وي، یعنې قرضې پې پورې وي. نو چې کله دلته بني مخزوم والا اسلام راوړو، نو چې کله هغوی اسلام راوړو، نو هغه خو د شریعت مطابق چې دی هغه خپل سرمایه چې دی هغه د یوه اسلام مطابق خرڅ کوله، یعنې سود یې پرېښودو. نو هلته هغوی اسلام راوړو، دلته بنو ثقیف والا له دې سره اگر چې صلح وه، یعنې د صلح وه، خو لیکن دوی وو مسلمانان نه وو، نو دوی خپلې مطالبې کولې د دې بنو مخزوم والا نه. نو بنو مخزوم والا دې له پیسې نه ورکولې د سود هغه، ځکه چې دوی خو اوس وي مونږ خپل اسلامي سرمایه چې ده هغه په دې کې نه لګوو، یعنې خپله اسلامي سرمایه اوس مونږ په سود په مال کې نه ورکوو. نو دلته طرف ته بنو ثقیف والا مطالبې کولې، هلته بنو مخزوم والا مسلمانان شوي او هغوی مونږ اوس دا نشو ورکولی، یعنې دا یې خلاف ګڼله چې دا اوس دا زمونږ دا اسلامي مال چې دی دا په سود کې ځي. نو په دې کې یو غټه جګړه پیدا شوه. جګړه چې کله پیدا شوه، نو دا مکه مکرمه په دغه وخت کې فتح کړی شوې وه. نو په مکه مکرمه کې نبي علیه السلام یا معاذ رضی الله عنه یا په بل روایت کې راځي چې عتاب بن اسید رضی الله عنه دا امیر مقرر کړی، یعنې مکه مکرمه فتح کړی شوې وه. نبي علیه السلام په مکه مکرمه کې بیا نه پاتې کېدو، نو هلته یې امیر مقرر کړی معاذ رضی الله یا عتاب بن اسید رضی الله عنه. نو ده په دې دواړو کې هر یو چې و بیا دې دا مطالبه نبي علیه السلام ته د خط په ذریعه سره ولېږله چې دا خو اوس دا معامله راغلې ده، نو سود خو حرام کړی شوی دی. او دلته چې دی دا بنو ثقیف والا چې دی دا بنو مخزوم والا چې هغه اوس مسلمانان دي، د هغو نه خپل زړې کوم معاملات چې کړي د سود هغه خپل د سود هغه قرضې ترې غواړي، یعنې خپل سود ترې غواړي. نبي علیه السلام ته یې دا په خط کې ولېږله او د دې لپاره چې اوس مونږ ته د دې حکم چې دی نبي علیه السلام وایي. نو په هغه وخت کې دا آیت نازل شو چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، یعنې سودي معاملې بالکل ختم چې دی که باقي مانده په یو بل باندې څه مطالبې پاتې شي، یعنې کومې قرضې په یو بل باندې پاتې شي د سودي معاملو هغه، نو د هغې مطالبې د یو بل نه نشي کولی ختم. او نو په دغه وخت کې مسلمانان چې کله د آیت نازل شو، نو مسلمانانو او خو دې ته حکم کې تن کېښودو چې بس الله پاک چې دی را منع کړلو. او کوم چې د کفارو صلح وه مسلمانانو سره، یعنې د کفارو چې کم د مسلمانانو تحت پاتې کېدل هغو سره یې صلح وه، نو هغو هم دې حکم لره ومنو. لیکن د هغې باوجود هم نبي علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې، حجة الوداع یعنې آخري حج، وداع په معنا د الوداعي، نبي علیه السلام نو دا نبي علیه السلام په ټوله زندګۍ کې یو حج کړی، نو دې ته د حجة الوداع په دې معنی سره وایي چې دا نبي علیه السلام د زندګۍ اخرنی حج، نور نبي علیه السلام کړی یو حج دی. نو د حجة الوداع په موقع باندې نبي علیه السلام ډېره فصیح او بلیغ خطبه فرمایلې، په هغې کې ډېر احکامات وو. نو یو پکې دا خبره هم واضح کړې وه، نبي علیه السلام دا واضح کړه چې ګوره د سود دا معامله یعنې دا یوازې صرف د یو کس دپاره نه ده چې دا مطالبې به نه کولی کېږي، او دا د دې د حرمت دا د یوې قبیلې دپاره نه ده، دا د یو قوم دپاره نه ده، دا صرف د مسلمانانو دپاره نه ده، بلکې نبي علیه السلام دا ټوله واضح کړه چې دا د انسانیت دشمن ده، یعنې دا سود چې دی دا په دې کې د انسانیت نقصان دی، دا د ټول انسانیت دپاره ده. او په هغې کې ډېره اوږده خطبه ده، په هغې کې بیا نور وضاحتونه وکړل، بیا پکې دا ووایي چې تاسو ته چې دی په تاسو به هم ظلم نه کولی کېږي، یعنې د چا چې مطالبې دي اصل مال به واپس کولی کېږي، کوم اصل مال چې ورکړی په سود باندې یو بل ته، نو اصل مال به یو بل ته واپس کړلی شي، نو په دې به هم ظلم، او دوی به هم ظلم نه کوي. د چا چې مطالبې دي د سودو، نو د سود هغه مطالبې به نه کوي، خپل اصل مال به ترې راولي، ځکه چې سود څه خپل مال ورکړي بیا هغه سیوایي مال، نو هغه سیوایي د سود هغه به ترې نه رالي، او باقي اصل مالونه چې دی هغه به څه کوي یو بل له ورکړي. په دې کله چې دا سود دا حرمت راغی، نو د ټولو نه اولنی سود چې پرېښودی و هغه عباس رضی الله عنه بن عبدالمطلب، یعنې د نبي علیه السلام تره مبارک چې دی هغه سود پرېښود. وایي د عباس رضی الله عنه په غیر مسلمو یعنې په کفارو باندې سودي دومره مال جمع شوی و، یعنې د ډېر وخت نه ورسره دا معاملات را روان وو د سودو، د سود حکم خو د حرمت نه و راغلی که نه، نو د دې عباس رضی الله عنه په دې باندې ډېرې مطالبې وي، یعنې ډېر مال یې جمع شوی سودي، لیکن چې کله دا حکم راغی هغه معاف کړل او په دې باندې عمل وکړو او مطالبه یې ونه کړه. نو دې کې الله پاک دغې واقعې طرف ته اشاره کوي، او بل دې طرف ته پکې اشاره ده چې د سود چې کوم واقعه د حکم نه حرمت نه بعد چې کوم واقعه په یو بل باندې کوم سودي قرضې دي، نو د هغې مطالبې به یو طرف ته هم نه کولی کېږي، بس ختم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، چې ای مؤمنانو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه. ګوره دا د قرآن مجید یو خاص یو امتیازي حیثیت دی چې کله الله پاک داسې یو حکم بیانوي چې هغه ګران وي، مشقت وي پکې، یعنې د هغې په پرېښودو کې مشقت وي یا په هغې باندې په عمل کولو کې مشقت وي، نو دا په د دنیا په یو قانون او په یو کتاب کې داسې طریقې سره نه بیانولی کېږي.
دا صرف د قرآن امتیازي حیثیت دی چې جداګانه حیثیت دی چې کله هم الله پاک داسې یو مشقت والا حکم بیانوي چې هغه په طبیعي طور په انسان باندې ګران پرېوځي نو د هغې نه مخکې ته وروسته الله پاک داسې تذکره وکړي د قیامت ذکر وکړي او د محشر ذکر وکړي چې د الله پاک مخې ته ستا ودرېدل دي الله پاک له حساب کتاب ورکول دي او د عذابونو ذکر وکړی شي دغه شان د جزاګانو یعنې د ثوابونو ذکر وکړی شي او د عذابونو ذکر وکړی شي نو چې کله دا وکړی شي مخکې وروسته د آیات نه دا وکړی شي د حکم د بیانولو نه مخکې نو انساني فطرت چې کوم ګران حکم وي نو د انسان دا زړه د مسلمان دا زړه او د هغه دا دماغ دی د څه شي د حکم منلو ته تیار شي نو درنګې دغه قاعدې مطابق دا هم یو ګران حکم و ځکه چې سودي بیا هم دی خو خپل مال ګڼو که نه اگر چې په سود باندې خو غټې غټې مطالبې وي ډېرې ډېرې قرضې په یو بل باندې نو د الله پاک چې اول د دې ذکر وکړه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه دا حکم مخې ته ګران دی نو اول دا ذکر وکړه چې الله پاک نه ویرېږئ چې کله د الله پاک نه یېره راشي ظاهره خبره ده الله پاک په ټولو احکاماتو باندې چېرته چې هم د الله پاک یېره انسان ته حاصله شو الله دې موږ ته حاصله کړي نو دی چېرته هم د الله پاک یو حکم نشي ماتولی او بل طرف ته یو ګناه هم نشي کولی ځکه چې دا داسې شی دی د الله پاک نه یېره چې دی به تا ډایرکټ د الله پاک احکاماتو باندې ډایرکټ میله کوي او د الله پاک په نافرمانۍ نه به خود به خود څه کوي منع کوي او د دې په مختلفو طریقو سره د دې الله پاک د یېرې چې دی وضاحت راغلی بل ځای کې آیت دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته تاسو د الله پاک نه داسې ویرېږئ حق تقاته څنګه چې د الله پاک نه د یېرېدو حق دی اوس د الله پاک نه د یېرېدو چې کوم حق دی خو یو انسان هم نشي ادا کولی د دې وجې نه بعض مفسرین فرمایي چې هغه آیت منسوخ شوی دی او د هغې په مقابله کې بل آیت دی فاتقوا الله ما استطعتم تاسو د الله پاک نه ویرېږئ څومره چې تاسو څه کوئ استطاعت لرئ نو د الله پاک یېره داسې شی دی چې د الله پاک احکاماتو ته سړی انسان څه کوي تیاروي الله پاک دا وفرمایي یا الذین آمنوا اتقوا الله ویرېږئ د الله نه نو مخکې ته تاسو حکم بیانوي نو د الله پاک استحضار او توجه ټوله څه شوه الله پاک درته شوه وذروا ما بقي من الربا پرېږدئ ما بقي من الربا څه چې باقي مانده دي د ربا نه د ربا په دې معاملاتو کې چې کوم اصل مال خو به میلاوي مخکې آیات کې به رام شي چې اصل مال به میلاوي کوم سودي او هغه مطالبې چې کومې باقي دي او قرضې چې په یو بل باقي دي نو هغه څه کوي پرېږدئ بس ختم ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو څه مؤمنان یې یعنې که چېرې تاسو د الله پاک په احکاماتو یقین لرونکي نو د ایمان تقاضا ده ان کنتم مؤمنین مطلب دا دی چې د ایمان تقاضا دا ده چې دی به څه کوي د الله پاک حکم مني یعنې د مؤمن ایمان دې خبرې لره د دې خبرې مطالبه کوي د مؤمن نه چې د الله پاک حکم به څه کوي دا به مني او د الله پاک حکم نه منل څه دي دا د ایمان نه منافي دي یعنې دا د ایمان حصه نه ده ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې او د الله پاک په احکاماتو یقین یي او د ایمان تقاضا دا ده چې د الله پاک دا حکم ومنئ او دغه مطالبې پرې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه وذرو او پرېږدئ ما بقي من الربا باقي مانده د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ یا که چېرې تاسو یقین کوونکي